ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې پروسې د ناڅرګند برخلیک په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. سرچینه کاږي امریکا د سولې خبرو او دغه راز د امریکایي سرتیرو د ایستلو د نامعلوم برخلیک له امله د لنډمهالي حکومت طرحه وړاندې کړې ده او دا د ویرې په معنا جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په ارکل ولسمشر غني سره لیدلي دي. دوستم لور راهیله دوستم ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو د هیواد پر وروستي امنیتي وضعیت او د سولې پروسې بحث او خبرې اترې کړي دي. د پاکستان دولت په دغه هیواد کې د ترهګریز بریدونو زیاتېدو خبرداری ورکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د پاکستان د پلازمېنې په ګډون د دغه هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د ترهګریز بریدونو نوې څپه پر لار ده. او د یعنی شافاک په نامه یوې ترکۍ خپرونې د وطني سیاسي څېړونکي او لیکوال عبدالله مراد اوغلو د لیکنې په ترڅ کې ویلي چې افغانستان د امریکا لپاره په دویم ویتنام بدل شوی.